لا یستطیعون ضربا فی الارض، هغه کسان چې هغوی طاقت نه لري د کار کولو، د ګرځېدلو وس نشته، مالی وس نشته، بدني وس نشته، مریضان دي، په شفاخانو کې دي، معیوبین دي، طاقت نه لري، دغه کسان مستحقین دي، دې ته به خپل زکات او صدقات ورکړي. درېیمه نښه الله تعالی بیانوي، یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، سوال نه کوي د خلکو څخه، او که چېرته ناشنا کس هغه وګوري، جاهل انسان هغه وګوري، نو هغه داسې فکر کوي چې دا خو مالداره ده، په دې باندې صدقه نه کېږي، دا خو ټیپ ټاپ جوړ دی. نو الله تعالی وایي چې دغه کسان چې ګوره جاهل انسان، ناپوه انسان چې دا نه پېژني، هغه ورباندې داسې فکر کوي چې دا مالدار دی. نو ته به هغه څنګه پېژنې؟ ته به هغه په همدې پېژنې چې هغه سوال نه کوي، ولږه ورباندې دا سوال نه کوي، تنده ورباندې دا سوال نه کوي، د شپې دپاره ډوډۍ نه لري، سهار ته ډوډۍ نه لري، خو سوال نه کوي، په ولږه شپه تېروي، په تنده باندې ورځ او شپه تېروي، سوال نه کوي. ته به څنګه هغه پېژنې؟ ته به پلټنه کوې، ته صدقه ورکوې، ته زکات ورکوې، خپل مال ورکوې، د الله په لاره کې ورکوې، ته الله رضا بیا غواړې، ځان به په زحمت کې تکلیف به وباسي، مستحق کس به پیدا کوې، پوښتنه به کوې، کلي کې به پوښتنه کوې، د کلي مشر څخه به پوښتنه کوې، هغه مستحق غریب به پیدا کوې او هغه ته به ورکوې.